السلام علیکم. ستړي مشه له مسکاله تر دې حال ناول درنو مینوالو هله د چې تاسو ټول بخوسئ. تاسو په تیر کې دغه ناول څلورمه برخه اوریدلې و او د څلورمې برخې په پای کې تاسو اوریدلې و چې لایق په خار کې لپانی سره ولیدل. بیا چې کله پانه بیرته خپل کور ته ستنېدل نو لایق ته په جیب کې او څه پیسې خوي. د لایق چې کله خپل جیب ته پام شونو له پیسو سره یو لیک هم ورته لیکلی و. لایق سم د لاس ورته د زنګ کولو هڅه وکړه خو زنګ یې اوکی نه کړ. بیا ورته پاڼې میسجونه وکړل. تر دې ځایه تاسې په تیره برخه کې اورېدلي وه. دا چې له دې وروسته څه کیږي ملتیا مې وکړئ. ماښام پاڼې پیغام وکړ. سلام لایقه، ناروغان څنګه دي؟ شکر دی ښه دي، خو د چا په خیا او د چا لاسونه مات دي. بد حال دی. زه ښه دي چې خدای له مرګه ساتلی دي. که څه هم لازم وخت نه دی خو یوه پوښتنه کولی شم، مهرباني وکړئ. زه دې خوښه شم که نه؟ دروغ به نه وایي. ما د دې لپاره چې د بیا لیدو لپاره بهانه جوړه شي وویل. ولاکه رښتیا ووایم، پاڼې د دې زنګ سره مې دومره طبیعت خراب شو چې هیڅ مې سمه ونه لیدي او بل تا د تبلیغي لور مخ کلک پټ کړی وه. پاڼې باور وکړه چې څهره دې رانه هیره ده. مړه بیا به مې وویني. پاڼه خو ستا په نوم د لایقه. سمه ده نو سبا درځم. چیرته؟ ستاسې کلي ته. نه اوس مه راځه، زه بیا درته وایم. یو دا چې دلته د ناستې ځای نشته، بل مې پلار په کور کې دی او ته هم ناروغان لري، مناسبه نه ده. کینه د غوا لوري، زه درځم. وایم مه راځه که نه؟ سمه ده. موبایل مې بند کړ. سهار وختي 2 سرکې ته لاړم. زموږ تل ته ښکته شوم. یو مې سپین وړوکی مې خکی ګوتما میل او د لام تورې واخیست. موټر ته پورته شوم. چې لالي آباد تیر شو موبایل مې خلاص کړ. د پاڼې ګڼ پیغامونه راغلي وه. لا ډریور به بل ګیر نه ورکړی چې د پاڼې زنګ راغی. ما پرې کړ. پیغام مې ورته وکړ او ورته مې کړه چې وایه. هغې خندا او بیا وویل په څه غوسه یې لایقه؟ ما خو تا ته کومه ورانه خبره نه ده کړې. ما ځواب ورکړ په هیڅ. ښه اوس راته ووایه زما ښایسته مېرمنې. نه یې وایم. شابه نو هله نه یې وایم. ووایه ستا خو لا مور. سمه ده اوس موټر کې یم، بیا یې درته وایم. چیرته ځې؟ په لار کې یم او تور غره ته روان یم. اوف راغلی. تا ته ما ونه ویل چې اوس مه راځه؟ زما خپله خوښه ده، څه تا ته نه یم راغلی. نو بیا خو به دې ما ته ویلي وو چې ما ته یې ری نیولی وای. زه د چا تیاریو ته اړتیا نه لرم. سمه ده بازار کې به انتظار شي. زه د ګاونډیو په پلمه درځم. ناسته نه کېږي. جومات ته مخامخ ودرېږه چې زه دې ولیدم ما پسې راځه. سمه ده. اوس راورسېدې که نه؟ هو زه هم همدا اوس راورسېدم. ښه دا دی زه هم در ووتم. چیرته یې؟ د کلي د جومات سره. ښه په مخامخ کوڅې را دننه شه. ومې لیدې پاڼې. ښه ما پسې راځه. سمه ده. اړیکه مه پرې کوه. غوږی غوږ کې کېږده چې څوک شکي نه شي. سمه ده ګرانې. دا لوړ قد هم دا تا سره خوند کوي. څومره ښه ښکاري. ډېرې خبرې مه کوه. زه چې په دې موډ کې تا وشوم ته قراره شه. اول شنه دروازه راځي. زموږ کور دی. د اوبو په څا ځان مصروف کا. زه راوځم بیا به دروازې ته راشي. سمه ده خوږې. کور ته دننه شوم. دا څادري حجره کې ورګزاره کړم. ته هم حرکت وکړه. دروازې ته ورغلم. جګري پنجابي جامې یې پر تن وي. زړ پرتوګ او زړ ټیکری همالته ووژلم. له ځانه سره راوړي څیزونه مې په دروازه کې ورکړل. هغې په خپلو ګوتو جوړ کړی دستمال راکړ. لاس چې زما له لاسه بېلاوه په خوله یې لاس کېښود او په مخ یې غبرګې اوښکې راغلې. زه ترې روان شوم. په ټوله لاره مې د کرن خان دا سندره واورېده. ډېر په حیرانۍ اسمان ته وګورم. زه چې خپل ښایسته جانان ته وګورم. موی مبارک ته په رارسېدو ډریور دا سندره ولګوله. تا ته څه پته ده چې څنګه زندګي مې وکړه. مینه مې څه وکړه خو خپله تباهي مې وکړه. ما هم د پاڼې د لاس دستمال په مخ واچوه او ښه ډېر مې ورته وژړل. پاڼې په ټوله لار پیغامونه رالیږل خو ما ځواب نه ورکاوه. 2 سرکه کې له موټره ښکته شوم چې د پاڼې پیغام راغی. لایقه ورسېدي. زه غلی وم. هغې بیا کړه. ای لایقه قسم دی تر هغې به ډوډۍ ونه خورم چې تا نه وي خوړلي. ما چې کله دا پیغام ولیده ځواب مې ورکړ. ګرانې ته ډوډۍ وخوره. ما خوړلې. نه داسې نه منم. لایقه ته ډوډۍ ته کښېنه. زه درته زنګ کوم تر څو پوه شم چې ته ډوډۍ خورې. ښه سمه ده.
هوټل ته تاو شم. د مازدیګر 4 بجې وي. هوټلي ماما هر څه خلاص کړي وو. خواته تودې پکوړې پخېدلې. ورغلم او د 500 افغانۍ و مې واخیستې. هغې بیا پیغام وکړ او وی ویل څه دی وکړل؟ ما وویل اوس کېنم. زنګ یې ووهه. شابه ته غټ غټ کپونه ووهه چې زه پوهه شم. ما هم 2-3 پکوړې یو ځل په خوله کولې چې کله یې باور وشو اړیکه یې پرې کړه. لومړی کور او بیا روغتون ته ولاړم. د پاڼې پیغامونه ځوابول می رسمي دنده شوه. سهار شو. ونې تېرې شوې. اړیکه ورځ تر بلې ټینګېدله. له زړونو یې پیوند اخیسته. یوه ورځ پاڼې پوښتنه وکړه لایقه د ښځینو لپاره د کوم رنګ جامې خوښیږي؟ ما ځواب ورکړ سرې او تورې. بله ورځ یې اړیکه ونیوله. لایقه ټول کالي مې وسوځول. یوازې سره او تور مې پرېښودل او هم دا اوس مې 4 جوړې وکړې. 3 هغې تورې او یوه سره او ها رښتیا یوه جوړه مې تېره ورځ کړې وه. سور کمیس، تور پرتوګ او تور ټیکری د غوا لوري. ولې دې سېزل؟ چاته به دې ورکړي وه؟ نه زما د لایق څه نه خوښیږي. هغه زه د دنیا پر مخ نه پرېږدم. سمه ده د نواب لوري دا پلار می دی خدای واخلي. هغه ما یادوه. شکر دی خپل 2 ځایه دندې لرم. یوه معلمي او بله هغه ډاکټري. تقریبا ټول 15,000 افغانۍ جوړیږي. 10-12 خو پکې زه هم حق لرم چې د خپل خاوند لایق غوښتنې پر ځای کړم. په دې خلکو هسې هم نه معلومیږي. سمه ده نو خبر یې 3 معاشونه مې حواله شوي دي. د نه په ورځ پیسو پسې درځم. کور کې پیسو ته اړتیا ده. ستا چې څومره په کار وي راته ووایه. هیڅ ستونزه نشته. لایقه ستا خپلې پیسې دي. تېره ورځ دې یادونه وکړه. بیا له ما هم هیر شو. مور دې ناروغه وه. اوس څنګه ده؟ هو پاڼې مور مې ناروغي لري. ډېرې پیسې مې پرې مصرف کړي. تور زړی جګر وهلی دی. دا څه وایي لایقه؟ خفه دې کړمه. پیسې دې سره وخوري. څومره چې پرې مصرفېږي زه یې درکوم. خو د مور درملنه باید چې وشي. مننه پوهیږم د پیسو ستونزه نشته. مور دې الله جل جلاله صحتمند کړي. زه د خپل ځان قربانۍ ته هم د مور لپاره چمتو یم. لایقه زه د مور د روغ صحت لپاره چمتو یم چې 3 روژې ونیسم او د قرآن شریف ختم به وکړم. مننه ګراني. خدای دې تا راته ژوندی او آباد لري. بس تا هم مور ده. هو بالکل لایقه زما او ستا میان دي نو چا بیلې کړي دي او بل پاتې ټول ژوند به مې ستا له مورکۍ سره وي. بالکل پاڼې دمګړې ښې چارې. تا ته هم ګلابه. سلام. نن د نه ورځ ده. زه درځم ښار ته چې کوم خوا لاړ نشي. زه در روان یم. ډېر اړین کار در سره لرم. په خیر راشي او زه به درته دوسرکه کې ولاړ یم. دوسرکې ته مه راځه. په ښار کې زموږ د کلي د موټرو په تمځای کې تم شه. سمه ده. له سره رود ولسوالۍ در وختم. زه په تمځای کې په تمه یم. موټر نه ښکته شوم او پښتون هم را سره ده. ومې لیدې پاڼې دا د ګنو شربت ریډې خواته راشه. دا شربت به وڅښو بیا به ځو. سمه ده دا دې راغلم. له ستړي مشي وروسته پاڼې له ګرمۍ شکایت کولو. په تاسې دا څه حال دی؟ زما خو زړه وچاودېده. بس څه وکړو؟ پاڼې د ښار ژوند دی. لایقه زه وایم لومړی به بانک ته لاړ شو. بیا به چېرته مرکه وکړو. له دې نو ښې خبرې نشته. درځه چې ځو. د غوا لورې له بانک څخه مو پیسې واخیستې. راووتو. دا چې کله پښتون نه دی راغلی دې ته به چکر ورکړو چې خفه نشي که څنګه. سمه ده خو دا باید هیره نه کړو چې زه بیرته ژر ځم چې سپین غر لالا ډېر بد ګویه انسان دی. سمه ده راځه. په طرف ته کامې مو واچول. بهسودو په پله ډېر لارې بندي وه ځکه په 2 پل کار روان وه. دا چې کامه د ننګرهار شنه او کرنیزه ولسوالي ده. فطرت ورته بلا ښکلا وربښلې ده. کامې ته د رسېدو په پار اړیو چې د بهسودو ولسوالۍ څخه تیر شو. بهسودو هم په خپله غېږه کې ډېر ویړونه روزلي دي. د بهسود په نوم اورېدو په ځانګړي ډول د ځوانمرګ او د لوی افغانستان ارمنجن شهید ملنګ جان بابا مبارزه ژوند او شاعري د سړي سترګو ته درېږي. ملنګ جان بابا د زیارت لوحې په لیدو مو هر څه له لاسه ورکړل ځکه ملنګ جان بابا د پښتون قوم ستر ویاړ و او مړینه یې زموږ لپاره ستره او نه جبرانېدونکې ضایع وه. عجیبه لا دا وه چې د بهسودو دا ښکلې ولسوالي د سړک دواړو اړخونو ته شینوالی جانان شتون او په موټر کې د ملنګ جان بابا دا کلام اورېدل. زه ملا وتړه ماته د باغ ګلونه راوړه زرزري شالونه د ازادۍ.
سندرغاړي ورته د خپل غږ خواږه ورکړي وه. موږ هم د بهسود ولسوالۍ لار د بابا مبارزې شاعري او دردونو په اړه په خبرو بحث باندې طی کړه. کامی پل ته ورسېدو. د کونړ سرشار مست او لوی سیند اواز مو پام ځان ته واړوه. کونړ سیند د افغانستان له یو پیژندل شوي او لوی سیندونو څخه دی. دې سیند اوبو په لیدو مې د صاحب شاه صابر دا بیتونه ذهن ته راغلل. له مودو نه د سیندونو خوا کې اوسو، خو زموږ فصلونه اوس هم په باران دي. زه رښتونه چې څه وایم نو رښتیا شي. خلک وایي چې په دې سړي پیریان دي. د یاسین هر څاڅکی اوبه زموږ د وینې په بدل تمامیږي، ځکه چې مغرض ګاونډیان نه غواړي چې سولې ته ورسیږي او د سیندونو له اوبو ګټه پورته کړو. په همدې فکرونو کې ټاکلي ځای ته ورسېدو. هوټل کې کېناستو. کامنو په دې وخت کې د شریخ بیخي مشهوره ولسوالي وه. آن له لرې ولایتونو خلک به د کامې چکر او شریخ ته راتلل. موږ هم د شریخ وړاندیز وکړ. دا چې پاڼې ماته خاص څه ویل، پښتون مو د اوبو په پلمه بهر ولیږه. پاڼې بیل بیل راوکاته. یوه شیبه غلې وه. د سترګو ترمنځ خطرناکه جګړه روانه شوه. چوپتیا ماتې وخوړه. مناسبه به نه وي، خو اړینه یې بولم. د پنځنۍ په ورځ مې پلار راځي له کابله، یې ورسره دوستان هم راځي. او لنډه دا چې د زوی لپاره زما رشته غواړي. شاید پلار مې ورته انکار ونه کړي، او زموږ خوښې ته خو هسې نه هم څوک نه ګوري. او دوهمه خبره دا ده چې ستا مور هم ناروغه ده، خوشحالي به وویني. او بل به چانس او موقع هم له لاسه ورنه کړو. ستا څنګه خوښه ده چې را جرګه شي او ما مې لایق ته وغواړي؟ زه فکري شوم. له سره مې ګرم تپ پورته شو. حق پکې کړم. په دې خبرې سره خو باید یو څه مې له خولې ویستلی وای. ما ورته وویل پاڼې دا خو ټولې 2-3 ورځې منځ کې دي، او ما خو کور کې یادونه هم نه ده کړې. او بل دا چې زما کورنۍ له بده مرغه زما لپاره زما د ترور لور په خوله کې اړوي راړوي. هغوی په بېخبره کې میشتي. زه باید لومړی د کور دا جنجالونه حل کړم او قناعت ورته ورکړم. اوف، زه نوره نه پوهېږم، خو که پلار مې هغوی ته ورکړم ځان وژنه به وکړم او کیسه خلاصه. اوس ځو چې ناوخته کېږي. بیا یې له خپله دستګاه له ټولې پیسې راکړي او ویل یې چې 100,000 افغانۍ ترې بېلې کړه. په 100,000 افغانۍ وڅه کوي؟ ته خو یې ترې بېلې کړه. هم دا 100,000 یې ستا او نورې به کور ته یوسم. نه نه پاڼې، دا څه کوي ته؟ زه یې نه اخلم. زه ورته ضرورت نه لرم. زما خپل کافي معاش دی. په دې کار مې خفه کوي. ګوره لایقتا ته یې نه درکوم. مور جانې ته پرې درمل واخله. پاڼه بیخي جدي وه، خفه کېدله. نو ما ورته وویل دا ډېرې دي. 10,000 مې ترې راواخیستې او پاتې مې ورته وسپارلې. ښار ته راغلو. له ښاره دوسرکې ته لاړو. دوسرکه کې انتظار و چې یوه سپینه سراچه راغله. مخکې سیټه او ډیګۍ له نسوارو ډکه وه. موږ په وروستي سیټ کې کېناستو او د تورغونډۍ په لور روان شو. لاره کې مو ډول ډول کیسې سره وکړې. درنو اوریدونکو، دا ول مسکاله تر دې حاله ناول 5مه برخه چې ما رحمت الله همت درته وړاندې کړه. په بله برخه کې چې یو ځل بیا اساسي چوپړ کوم، تر هغې ښه وختونو